برابوره تاسو ما غوښتنې دي واسکه ته سوې ما د خدای مسلمانه نو بیا ما وازکه کنه څه دا خوله دې وازکه سپېمې واده واده څه چل شوی دی کنه ته وازکه خوله وایم د خدای مسلمانه په دې مې پېکه څه چل شوی دی وایم ډېر د خوشحالۍ خبر دی کنه زه نن ډېر زیات خوشحال یم زما خیال چې جوړ اسلام آباد کې بنګله واغې نه مالا خدای دې بېخو بنیاد وباسه د دې هم زیات د خوشحالۍ خبر دی بس ټیک ده بیا به رکسلۍ اخیستي د دې هم زیات د خوشحالۍ خبر دی اکسلۍ پکې سي ها د خدای مسلمانه زما خیال ازي جوړې په گنجي سر دی ویښته روخته وایم آخر وزن هم دا ډېره زیاته خوشحالي دا خبر هم نه ده نو خدای دې بیخو بنیاد وباسه لکه نو ما ته ووایه څه چل شوی دی یا د خدای بې انصافه وایم پاکستان د انډیا نه میچ وګټه راشه خو ته ودرېږه د خدای مسلمانه خلک سپومې ته وختل او ته لا اوس هم دا ټیپه غوږ کې ودي نو چې ووایه ته نو څه چلو شو یا د خدای بې انصافه خلکو پکې په کروڑونو روپۍ بیلې او یو ما پکې وګټلې وایم نن زه ډېر زیات خوشحاله یم روکشه مړه خلک پسې او دا ته پسې ولې پاکستان کې ګوره هر یو شي د اور په بیه شو او ته لا اوس د میچونو په دغه کې روکشه مړه وایم دا ستاسو عملونه دي اورې ځکه د باندې هر یو څیز ګري والا دا ښاوالې دې والا د وختي نه دلته اوازونه کوم مړه د چا خبره نه اورې مړه د خدای مسلمانه بې ځایه لار کې اوازونه کې ته څوک یې زه خو تا نه پېژنم یا دا مرور یم که نه دا مرورې یا لکه د خدای مسلمانه دا دې څه ووې نو زه څه خدمت وکړم مروره دا د خدمت نه ساته خو ډېر سخت خفه یم سخت خفې د خدای مسلمانه دا راته ووایه چې پلار سره یې جګړه کړې ده نه نو مور والي نه نو د خدای مسلمانه چې پلار سره یې جګړه نه ده کړې مور نه والي نو ولې خفې ما کوړه استاز به دې خفه یم چې څه ګران شو راشه خو ته ودرېږې ویار څه ګران شو نو د خدای مسلمانه ته هسې له غمونه کې ځکه زه غمونه کوم چې زما دا پلار ته ګرانه شو کوړه استاز ښه ما له به د سکول کاپیان اخلي چې مدرسې ته م بوځي کاري صاحب له اپیس ورکوي زه ځکه به دې خفه یم د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی ډېرې ګرانې الله ته اسانې دي دا غمونه مه کوه د خدای مسلمانه یو لیشي او دا سلو کالو غمونه کې پکښه مړه ده ونیسه دا ما خو وروره نور څه د وسه نه کېږي او بس دواګانو کې مې یاد ساته ښه لکه پوره کور استاز ته خو ما ته ډېر ښه سړی ښکاره شوې خو خدای دلته زه ډېر ژوند درکړه خبره شوم وي پاکستان د انډیا نه میچ وګټو خو کله د تورو جنګ راغی که نه نو دې انډیا والا ته بدله بیا مونږ ووایو ښه وایم چې خندا په خلکو ویشم وایم چې خندا په خلکو ویشم څو کم قسمت چې په ځان کړی یم ستا د محبت الکا ته خدای مسلمانه تا خو اسلامي دی مونږ مسلمانانو سره د کلمې زور دی او کلمې ته غرونه هم نه ټینګېږي خو افسوس چې د دې ملک دا باچا زه وې که نه راشه خو ته ودرېږي دی وایي خو د ملک باچا زه شومه د خدای مسلمانه چاته وایم خو د ملک باچا ته شوې خو هر څه به په سیند باندې لوکې نو په خپله خو داسې خپلې زندګۍ ته تیلې والې دي څه کې اوس مینګه سوځې د خدای مسلمانه درځم ورګه راشه خو ته ودرېږي ویم د خدای مسلمانه صرف ډکو او تشو ته دې کار ویلی دي ته ما ته صرف ده ووایه که نه چې ته د دې ملک باچا شوې نو ته به د دې ملک دپاره څه کوې وای ملګره دا پېښور بدله په سویزرلینډ بدل کړم او دا چړسده بدله په دوبۍ بدله کړم راشه خو ته ودرېږي ویم د خدای مسلمانه چاته وایم لاول دې دا پرتوک بدل کړه پرتوک دې الټا چولی دی نو بیا به ښارونه بدلې را بدلې روکشه مړه نو که دا شونډان مې د باندې پړسولي که نه نو دا خلک په وچې شونډان یې پرې پړسول خو زه مړه خپل کار وباسه یاره روکشه مړه لکه دا ملکو خاپېره که بار ته روزه دا څه کې مړه دادي ګل ناله پټرول یې سترګې پیدا کړي دي
وی پټرول نه پرې سلو په ولجاړ کړی په وکما نو د خدای ظالمانه خو ویته ویته مکوا خو یو سوال کنه نو د لجاړ کړی په وکم کو پټرول په نولما یو شي سپکیږي دوه په نه کیږي کنه ها نو زه خدمت کوم مروا نو کتاب وټ نه مونږ کوي زه خو باندې بوزم خدای ته انساني خو انسان مړ زه ته څه ښکارم د خدای مسلمان ما ته اوسم د تکو سیخ کاری خو زه راځم دا کار بدل زوکم زه به په خپل ګاډي بوزم صحیح ده ټیک ته راځه پټرول خو پکې واچو کنه یار پم ته سودا سي کار بوکو کنه سل روپیا به تکي او سل بزه کما صحیح ده نو بس پټرول په راوالو ټیک ته صحیح ده راځه زمان ورور دی ولا خو ستاسو ذات ته خو د خدای مسلمان دال څو دالو ها دا دې کنه ته ګڼم ولا دا خو کور استاد دی دا ما سره د مور پلار ته واده ظالمه ګلمه درونه دي راته سکه انا قرآن استاد ډېر ته سوې غوږو دې خپل غوږو ته رکتلې دي کوک سترګیا دا هي خبره مو تو کلا اوس لا خلو واز کی هغه شمال سي زمته قرآن استاد کوک سترګه خو راته مو وایه کنه خدای دې غر کو تبا کته مې دغه پلار ته وستا کوک سترګې نوم دی نه زمانو ملنګ دی خو د مين نه راته خلک کوک سترګې وای راځه چې کار کوې هغه مخ پمته دا پمته چور سو کنه صحیح ده غاړي بدغه تکیلو او زه بخول ته لا ورشم ټیک ته به غاړي ته خیال کې او زه به تیل لا ولم سیلا صحیح ده راځه ما نور دی دا کار کو کنه دی خو ما دې وګما ته کړه د خدای مسلمانه دور بسیریا هغه مخ نه پمپو زه پمته ورزم او ته مال سل روپیا راکې شابه نو زه به هم درسره راشم قرآن استاد خدای دې غر کو تبا که ته موټرسایکل ته خیال کوه دې سره به سل روپیا زه کوم او سل تا راکړې د 200 روپو تیل به روان ګاډي ته خیال کوه زه ورغلم السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر قرآن یاره که ته خدای مسلمانه تو دلته او کنه ولې نه دا پېټرول پمپ دې خپل دی او بچی دا مې خپل ایسته دی کنه بس ټیک ته کار وشو یو 100 روپو واچوه کتاکار دا سکه د خدای مسلمانه ډک کنه بس ته بچی د 100 روپو دا کیږي خدای پاک نو د خدای مسلمان دا او په باندې راکړو د 100 روپو دا کیږي تاسو لاړم دا اے بچی پیسې راته بزا نو خلکو چاته دومره وی کنه چې یاره پرې کزا بچی دا کاروبار دی ها د پټرول نقل خبره کنه دی روګي د خدای مسلمان پرې رضا ښکار یاسي قرآن استاد تیل مې وروړه دا نو ما نه راکړه کنه د خدای مسلمان چې زه خپل حصه دې ګاډي کې واچوم نو طالب خپل حصه درکوم صحیح ده انا قرآن استاد دا ولې ته خدای مسلمانه طالب خپل حصه درکړه کنه نه جواب ورکوم سمه نور سني سلوک خمي وکړه یو خو د دې پولیسو نه دا نه تنګ رالو به د دیوالونو شاته به کینو نو نور به څه کوو سګرټ هم ختم کړو انا اسلاميه داسك يا مسلمانه ولې ته په سترګو ړوند یې څه کومه نو مسلمانه نشار آمده د نشیب بچیا د رحمان بابا یو شعر دی وی د خدای بیلاره به په لار نه کې ای رحمانه کو هزار ځله نصیحتونه ورته وکړي واه اسلاميه شیرونه خو ډېر درانه وي په عمل پې نه کې یار رستا مطلب څه دی چې ته ما پورې نښتې یاره زما دا مطلب دی مسلمانه زه یم ښکلی ځواني او د دې مخ نه داسې د قراقور چپنه سازه شوې ده ما ته وایي او خود تا ته یم وای سر العلمات کو وای کنه یا دا جګله خدای مسلمانه مخ خو د الله د نوره د مخ پسې څوک داسې سپکې خبرې کوي روک شه بېغیرته یه نادانه بچی دا ولی دا پسو دا چا دا جی هلته غسلمې ناستې پوډر اسکل او ما ورته ویل نشه رامده مسکه خلک ته راواغېږه چې ټش شي چې دا سر یې راله ویستو 12 ټکې رانه ترې ویستل ډېرې ښه وکړل چې په پردو کارونو کې کارونه لري والله دا جي کو دا سترګه مې پرې سوځي خو ما ورته ویل زه تا پسې خپل داجي راولم دا جي د دې رانجو نه دی ها لاړ شه قراقور ورپسې بوځه ښه شه به ځه زه به پسې اوس قراقور راولم ظالمه به پردو کارونو کې کاري هر وخت به ته ماله کارونه ګوري قراقوره خبره واوره
تا پسې در روان یم راشه خو ته ودرېږي ولې د خدای مسلمانه بیا داسې خرګوټ شوي دي هغه اسلامي نه دی هلته یې پوډر څکله او ما ورته نصیحت کوو خو چې ټس چې په یې غږ ته راله اثر و 12 ټکې راله ترې ویستله ښه نو زه څه خدمت وکړم نو پلار پسې لاړم او پلار مې راته ویل وایي زه قراقور بدلتې بدل واخلي راشه خو ته ودرېږي د خدای مسلمانه هغه ورځ چې زه اوبو ته پرېوتم تا خو زما ورته تپوس ونه کړ قراقوره ملګری مې نیسه ملګری دې نه یم ویم ستاسو د لاسه به زه جهنم ته ځم ولې ولې نو د خدای مسلمانه زر به یو کس راشي ویزدو مې یو سګرټ څکلی دی نو د پولیس یې راخلاص کړه روزانه په روپۍ کې 4 ورځې زه پولیس ته دروغ وایم ستاسو دپاره خیر دی که نه قراقوره هندو د یار دپاره غټه غوښه خوړلې ده ته ماله د اسلامي نه بدل نه شي یاره خدای شته که نه ویم چې دا رور دې راته نه وویلې که نه خدای شته خو د اسلامي نه ما ستا تپوس هم کړو خو زه راځه چې د اسلامي نه بدل والم راځه روزه که نه بېغیرته قراقور استاد ته لاندې د ځمکې ته راواچوه او زه پې د پاس سم ګرځم مه کوه زمین د مشرانو هغه متل دی یو تر هندارو دپاره یو چاکو ډېر دی زه په یوازې ذمهوار یم ډېر درته یې واله روزه دومره نشو کې چې بیا په نادان باندې وجه سوچته یار ورسه چل نه هم کرکټ نه ځو